دا نن کې څوک راته خوب وایي چې شپې خوب وینو یو نوراني انسان راغی مدرسې ته ورسره داسې خلک دي ټولو چانټې تړلې دي په دا مدرسه راتاو شو ګردې وکړه د حفاظت لپاره او د هر یو ملګري په دا ولي باندې شنه کوتره ناسته ده او دغه نوراني انسان په دا مدرسه کې ګرځي دغه ملګري چې څومره شرکا دا جلسې ته راغلي څومره چې راغلي وایي ټولو ته یې نوراني عصاوې په لاس باندې ورکړې او بیا دا ته دعا شروع کړي دا مدرسې مابین وایي داسې سره وچوي شودو چینې راوخوټېږي او بیا دا وایي چې دلته دا خادمانو چې خدمت کړی دا چا چې شرکت کړی ستړی کړي زه په خپل لاس شودې ورکوم وایي دا ټولې جلسې شرکاو ته د خپل لاس مبارک باندې شودې ورکړي ډېر شفقت وکړي او یې چې چا چندیب کې پرې کړي چا خدمتونه پکې کړي څوک راغلی دي د دغه ټولو نه زه راضي یم دوم خوب دا اوس بل چا دلته لیکلی راوړ چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مدرسې ته راغلی وي ډېر سخت خوشحاله وي او له ټولو ملګرو سره په خپل لاس مبارک ستړي مشي وکړي او یې چې دغه جلسه کې چې چا کومک کړی چا خدمت کړی کوم خلک د لرې لرې ځایونو راغلي دي زه به په ورځ د قیامت ټولو ته شفاعت کوم او بیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت صحنه جوړه شي وایي دغه د جلسې خلکو شرکاو ته د خادمانو معاونینو ته دغو ته وایي چې په ما پسې راځئ موږ ټول پسې روان شو په پل صراط مبارک باندې ټول تېر کړو خدای پاک خو دې داسې وګرځوي بل خوب څوک راته وایي وایي حضور پاک صلی الله علیه وسلم راغلی دا چا چې پیرې وکړي په دغه ځای کې دا خدمت یې کوو د دغو دپاره سپینې پټۍ راوړې الله اکبر په لیکلي وو په ولې باندې ور وتړلې او دا طالبان عامو ته یې وایي جورابې ورکړي په خپل لاس مبارک باندې د مشایخ اعظامو ته یې وایي چوپنې ور واغوستې موږ کور والاو ته یې وایي ټیکري راوړي وو چې دغو ته یې ټیکري ورکړه او چوپانې وایي در واغوستې تا ته وایي دومره لوی ګل راوړ په هره پاڼه باندې د الله نومونه لیکلي وو دغه یې تا مخې ته راوړ او بیا دومره ډېرې تسبیح تا ته درکړې هسې چوپانه یې در واغوسته چې تر پایه پورې ټوله د الله په نومو باندې لیکلې وه خدای پاکه موږ خو ډېر عاجز یو رب کریمه د نبي علیه السلام د هغو وینو په برکت چې په طایف کې یې توی کړې نبی کریمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو وینو په برکت باندې چې په احد کې یې توی کړې خدای پاکه ته د هغه تکلیفو په برکت باندې الله تعالی موږ ټول تا ته سوال کوو ته دې موږ د طرف نه ته داسې کامله بدله ورکړي لکه څنګه چې نبي ته د امتي د طرف نه ورکوي الله دې دغه د وینو په برکت باندې نور دا زموږ د شهداو وینې ورسره ګډې کړي په محشر کې د موږ ټولو دپاره د شفاعت ذریعه وګرځوي خدای دې متعالی د اسلامي نظام ذریعه وګرځوي خدای پاکه ټول اسلامي ملکونه په خپل حفظ کرم کې وساتي الله تعالی د حرمین شریفین حفاظت وکړي نن کفار یې غوته هم اوربل کړی ده الله تعالی افغانستان کې یو صحیح اسلامي نظام راولي د امن او د سکون او د خوشحالي زندګي راولي الله دا کفار ورک کړي ملګري یې ورک کړي چې قابل د هدایت ورته وکړي کنې د سرزمین د افغانستان خدای ختم کړي الله دا مبتدعين چې شروع شوي دي هلته مسلمانان قتلوي الله ته قابل د هدایت ورته وکړي کنې